السلام علیکم یارانو ګورو چې نادیه ګل څه وایي ښه السلام علیکم ګران مینوالو زما د طرف هم دا وړوکی اختر په اډوانس کې مبارک شه زمونږ په دې اختر کې شو دا په نشترحال کې د اختر په دویمه ورځ باندې د شو نوم دی فلم سټار میوزیکل شو دا شو چې کومه ده د ورځې دوه شوګانې دي د اختر د دویمې ورځې نه په دې کې زموږ سره نور هم ډېر ښایسته ښایسته فنکاران دي موږ ټول به ستاسو انتظار کوو ضرور به راځئ ولې چې دا اختر زما په پاکستان کې د خپلو پښتنو سره دی په پېښور کې زه اوس هم جي په دې خلکو باندې الزام چې دا خلک ولې دا کارونه کوي صحیح شو زما کار صرف د خپلو پښتنو سره دی او خپله ذمه فارغول زما کار دی یعنې زما نه به الله رب العزت تپوس کوي چې ستا اواز په لکونو په میلیونو خلکو اورېدو ته ولې چپو یعنې په دې ځای کې خبره ول نه کول او تا مسلمانان ولې نه آګاه کول زه تاسو ته بیا وایم جي چې د دې خلکو شوګانې دي هېڅ چېرته کې هم دې خلکو له ور نه چي یقین وکړئ دا ویډیو راته ډېرو ملګرو را سینډ راوړئ حبیب وروره دې باندې څه ووایي دې باندې یو پیغام ورکړه چونکې اختر دی او بیا پښتنو له کار وکړی شو بیا د پښتنو جیبونو ته چل دی نو زما خو همدغه میسج تاسو ټول له ویم چې دې خلکو له مه ورځئ که دا خلک نن تاسو سپورټ نه کړو دا خلک چېرته کې هم شوګانې نه شي کولی ټیک شوله نو دغه خلکو ته وایم کوم خلک چې دې خلکو له ځي دې خلکو له پیسې ورکوي نو هغو ته وایم چې که دغه پیسې چې دې خلکو له تاسو ورکوئ که د دې په ځای تاسو خپل مور خپل پلار خپل رور یعنې په خپل کور کې به چا باندې ولګوئ که نه دا ټول نه لوي صدقه ده خو که دې خلکو له ورکوئ نو دا هسې ابس لاړې صحیح شوله او الله رب العزت به زموږ نه ورځ په قیامت باندې د دې مال حال تپوس کوي چې ګلابه تا له ما مال درکړی وي یعنې تا به دې مال باندې څه کړي دي یعنې تا به دې مال دولت باندې څه وکړه تا په کم کم ځای کې استعمال کړو ټیک شوله نو هلته کې به بیا موږ څه یو جي چې موږ خپل مال حال نادیه ګل دی له ورکړی دی یعنې موږ خپل مال حال په ډمانو وړاو کړی دی نه داسې نه ده پکار جي دې خلکو له چېرته هم پیسې مه ورکوئ دې خلکو له مه ورځئ ټیک شوله یو طرف ته خو ستاسو پیسې لاړې بل طرف ته مو ګناه وګټلی جي دغه محفل له چې تاسو ورځئ یعنې کوم ځای کې چې دوی دا شوګانې هلته کې دوی ډانسونه او تاسو ورته ناست یعنې موږ مسلمانان یو موږ مسلمانان ځو او هلته کې ورته ناست یو نو هسې نو ګناهګار هم شو یعنې ګناه هم وګټو او د خپلو پیسو یعنې د مال دولت نه هم خلاص شو نو هېڅ چېرته کې هم داسې مه کوئ جي د دې خلکو نه مه ورځئ یعنې دا خلک مه سپورټ کوئ دا هغه خلک دي جي چې موږ پښتون یې مدام بدرنګ شو کړی دی زه اخر کې یو ځل بیا وایم د دې خلکو اوس هم زه الزام نه لګوم چې تاسو دا ګانې ولې کوئ تاسو دا ډانسونه تاسو دا شوګانې ولې کوئ کوي دی جي زما ور کې څه کار دی خپله کار یې دی که کوي که نه کوي په دې کې زما کار نشته جي زما کار صرف د خپلو غیرتي پښتنو او د خپلو مسلمانانو وروڼو سره دی د هغو منې کول یعنې هغو له اصلاحي پیغام ورکول دا زما فرض دی لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما وویل چې زما نه به الله رب العزت تپوس کوي ولې غلی یو په دې وخت کې یعنې دا ولې د خلکو له پیغام نه ورکوه دا د خپله ذمه ولې نه فارغوله چونکې زما ذمه فارغول زما کار دی عمل کول نه کول هغه ستاسو کار دی دا ویډیو را سره هم مخکې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې که زمونږ د وجې چېرته یو کس د دې شو نه منې شي که نه نو په دې ثواب کې موږ भरपूर شریک یو ټیک شوله نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه چې چېرته اوسئ الله مو حادثه ده ویډیو ضرور مخکې ټولو پښتنو سره هم شیر کړئ